کونړ کې د هغې ډاکټرې خورکۍ او د هغه د ګلالي ماشوم جنازه نن ترسره کړه او خاورو ته یې دفن کړل. هغه هم په قبرونه یې دغسې یو ځای او جوړه ورته کیندلي دي لکه څنګه چې به ژوندون یې دا ماشوم په خپلې غېږ پورې نیولی او د ده د ورونو د ده د کورنۍ د غړو کیسه ده چې کله دی شهیدېده هم د ده دا ماشوم د ده په غېږ پورې کلک نیول شوی او دا د یوه مور ډېره زیاته مینه ده. خبره په دې کوو یوه روغتیا پاله یوه ډاکټره چې ټول عمر یې زما او ستا د دې وطندارانو خدمت کړی دی، بیا په لرې پراته ولایت کونړ او نورستان کې، بیا په لرو پرتو ولسوالیو او کلو کې، او بیا په یوې ډاکټرې خورکۍ باندې زموږ د مرتد ګاونډي، زموږ داسې ګاونډي چې د هغو پوځ کرایي دی، د هغوی ټول وطن کرایي دی، نو په یوه ډېره ښکلې او مبارکه ورځ چې د اختر وه، په ډېرې بېرحمۍ سره یې د ملکي وګړو موټر په نښه کړ چې پکې دغه ډاکټره خورکۍ نور وطنداران وو، زیاتره یې شهیدان شوي دي. په ډېر تاسف په د 15,000 کلن تاریخ خبره ځکه وکړم چې د دغې ډاکټرې خورکۍ دغه جسد او د ده د ماشوم جسد د 48 ساعتونو شاوخوا پورې په هغه سیمه کې پروت و. مجال شته که چا لاس ور وړی وی چې دا جسد یې راواخلي، په وینو لړلی تپلی د ده د ماشوم د نورو وطندارانو، مګر زموږ ستاسو واکمنو زموږ ستاسو په د 15,000 کلن تاریخ له الف نه تر ټولو پورې یادومه، په دغه ټولو کې دغه جرأت نه و چې ورغلی وي او دا جسد یې راجګ کړی وي. زه پوهېږم چې دا د پنجابي پوځ یو ډېر غټ خشونت، یو ډېر غټ ظلم دی، اما ما او تا کې باید دا توانایي وي چې د خپلې خور ته مو چا په برګ نظر هم نه وی کتلی، چا پورته نه وی ورکتلی، ډز کول هغه شهیدول خو لرې خبره ده، بیا چې کله شهیده کړې ده مجال شته که چا کې بیا زور وی چې د جسد ته څوک چا نه وی پرېښی. خو په هر حال ما د دوی د کورنۍ خبرې هم واورېدې، دوی د کورنۍ غړو کې ډېره حوصله ده، ډېره جذبه ده پکې، د دې وطن لپاره پکې ډېره زیاته مینه ده. رب تعالی د دوی مینه له وطن سره همداسې لري. او ډاکټرې خورکۍ ته د الله جل جلاله په دربار کې جنتون فردوس غواړم او هغه به په رښتینې معنا باندې جنتۍ وي، ځکه هغه په دې دنیا هم د ډېرو وطنوالو خدمت کړی دی او په ډېره مبارکه ورځ د ډېر یو پست او ذلیله دښمن له کبله په ډېرې بېرحمۍ سره شهیده شوه. نو حتمي ده چې هغه ته به الله جل جلاله ډېر لوړ مقام ورکړي. خو زما غوښتنه دا ده چې افغانانو په خپلو خویندو باندې غیرت نور پکار دی. د هغې کورنۍ چې د یوې کورنۍ 19 کسان شهیدان شو، په هغوی غیرت پکار دی. دغه په کابل کې د روږدو د درملنې په مرکز باندې چې برید وشو، د دغه 1500 شهیدانو د دوی په سر باندې غیرت پکار دی. دغه د 1000 نه پورته کسان چې زخمیان دي، په دوی باندې غیرت پکار دی. دغه د 13-15 میاشتو کې چې په کونړ، پکتیا، پکتیکا، لوګر، قندهار، هرات، خوست په دې ټولو باندې بریدونه شوي دي، په دغه ټولو یو برید باندې غیرت پکار دی. موږ چې فرنګیان ماته وو، موږ چې امریکا ماته وو، موږ چې مثلا د نورو امپراتوریو خبره کوو، موږ چې د روسانو د ماتې خبره کوو، په ټوله کې موږ افغانستان د لوی امپراتوریو د ماتې یو ځای ګڼو. نو څنګه بیا پنجابي ته موږ ټیټ شو؟ څنګه بیا د پنجابي په وړاندې ونه درېږو؟ څنګه بیا د پنجابي خلاف یو داسې لښکر جوړ نه کړو، یو داسې احساس سره رانه شو، په خپل ځان داسې کار ونه کړو؟ هغه که د علم له کبله دی، اقتصاد مو دی، سیاست مو دی، ټولنیزه باثباتي مې ده، د دې ټولو له کبله باید موږ او تاسې په ځان دغومره تکیه شو چې حد اقل د دغه شریر او د دغه پست دښمن نه موږ ځان په امان کړو او حد اقل د ډغرې والو شو ورسره.